ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ نو راشئ زما چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل نښان هم روښانه کړئ ترڅو د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. که غواړئ چې زما ویډیوګانې ووینئ نو په قدرت افغان باندې کلیک وکړئ ترڅو نورې ویډیوګانې هم ووینئ درسره. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. غواړم چې تاسو ته نن ډرایو کې معلومات درکړم. ملګرو ستاسو په تلیفون کې ډرایو شته دی چې د څه دپاره استعمالیږي. لومړی باید تاسو جیمیل اکاونټ ولرئ. جیمیل اکاونټ باندې باید دا خلاص کړئ چې دا تقریبا 15 جی بي حافظه لري. تاسو کولی شئ خپل فایلونه ویډیوګانې همدارنګه عکسونه له دې ځای څخه خپل له تلیفون څخه ډرایو ته واچوئ. زه په ډرایو باندې کلیک کوم. ملګرو دلته له تاسو څخه ایمیل غواړي، جیمیل اکاونټ غواړي. تاسو باید جیمیل اکاونټ هم ولرئ. زه دغه د خپل جیمیل اکاونټ ورته ورکوم او همدارنګه په نیکس باندې کلیک کوم. حسان A440@gmail.com دی. دلته اوس ماته ښایي اوس له ما څخه پاسورډ هم غواړي. کوم اکاونټ یا جیمیل چې تاسو یې جوړ کړی دی تاسو باید هماغه پاسورډ هم ورکړئ. ملګرو دا چې دی دا ډرایو 15 جی بي دی. له دې ځای دې ته عکسونه ویډیوګانې فایلونه ډاونلوډولی شئ. دوستانو که غواړئ چې زیاته حافظه لاسته راوړئ تاسو باید حتما یې اپلوډ کړئ. کله چې دا تر 15 جی بي پورې پوره شي تاسو لپاره نور هم راځي، یعنی تقریبا 15 جی بي نوره هم تاسو ته راځي. همداسې پرله پسې ډول تاسو له دې ځای څخه استفاده کولی شئ. اوس یې له ما څخه پاسورډ وغوښت. زه غواړم خپل پاسورډ هم ورته ورکړم. ملګرو دغه دی ما خپل پاسورډ ورته ورکړ. اوس تاسو باید اګري باندې هم کلیک وکړئ. دوستانو دغه دی اوس به زما جیمیل اکاونټ په ډرایو کې خلاص شي. تاسو کولی شئ ملګرو له دې څخه په ښه توګه استفاده وکړئ. خپل شیان مو دلته واچوئ، خپل فایلونه مو ویډیوګانې عکسونه. که غواړئ چې ډرایو که چیرې ستاسو په تلیفون کې ډرایو موجود نه و تاسو کولی شئ همدارنګه دلته نور اکسپټ ووایئ. تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو تاسو کولی شئ هلته ډرایو ولیکئ او همدارنګه ډاونلوډ یې کړئ او وروسته یې د جیمیل اکاونټ په واسطه باندې خلاص کړئ. ملګرو دغه دی اوس زما اکاونټ هم خلاصیږي. دغه دی زما ډرایو خلاص شو. لږ شانته وخت نیسي له دې خاطره چې څه انټرنیټ کمزوري هم ده. ملګرو غواړم چې ویډیو اوږده نه شي، تاسو ته لنډ معلومات درکړم. ملګرو دغه دی زما ډرایو خلاص. همدارنګه دلته سیټینګ همدارنګه باک اپس او نور شیان هم موجود دي. تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هم باک اپ کړئ او همدارنګه شیر یې هم کړئ. دغه دی ملګرو زما ډرایو خلاص شو. اوس ښه ملګرو تو پورې چې تر څو ډرایو برابریږي یا دغه پروسه تکمیلیږي زه تاسو ته یو اپلوډ هم کوم له تلیفون څخه. دغه مثبت علامه چې ده تاسو باید په دغه مثبت علامه باندې کلیک وکړئ. له دې ځای څخه تاسو کولی شئ مختلف شیان اپلوډ کړئ. زه په دغه ځای باندې د دې کلیک کوم. ملګرو دلته تاسو کولی شئ فولډر هم جوړ کړئ، همدارنګه اپلوډ هم وکړئ او سکن
د کامرې عکس هم واخلئ او همدارنګه تاسو ګوګل ډاکومنټ او ګوګل شیټ او ګوګل سلایډونه هم دلته اپلوډ کولی شئ، ځای په ځای کولی شئ. زه په اپلوډ باندې کلیک کوم د زده کړې په خاطر باندې چې تاسو له دې څخه څنګه خپل اپلوډ کولی شئ. دغه عکس دی، په دغه عکس باندې زه کلیک کوم او دغه دی اوس به اپلوډ شي. دا دی زما اپلای د اپلوډېدو په حال کې دی، خپل عکس دغه دی اپلوډ شو. ملګرو ډېره اسانه طریقه ده، کله چې تاسو خپل 15 جی بي پوره کړئ تاسو ته نوره هم راځي، نوره هم زیاتیږي. تاسو باید همیشه دپاره دلته واچوئ. کله مو چې جیمیل اکاونټ یا تلیفون هم ګل شي له دې تاسو کولی شئ کمپیوټر کې هغه هم خلاص کړئ، تاسو خپل فایلونه بیرته ډاونلوډ کړئ، خپل تلیفون ته یې واچوئ، هیڅ وخت نه ورکېږي او نه دا هلته دا د ملګرو 0.0 کې بي ده، یعنې اوس ما تر اوسه نه ده استعمال کړې. دا جیمیل اکاونټ ما اوس خلاص کړ او همدارنګه 15 جی بي ده، دغه ده تاسو کولی شئ له 15 جی بي څخه استفاده وکوئ. دلته نور تاسو انشاءالله چې هم کولی شئ له دې ځای څخه فولډر جوړ کړئ چې کومو فولډرو ته تاسو کولی شئ خپل فایلونه ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی شئ دلته هم نوشته کړئ فایل یا په هر نوم چې وي تاسو کولی شئ خپل فولډر هم جوړ کړئ شئ. ملګرو که غواړئ چې نورې ویډیوګانې ووینئ دغه زما فولډر هم جوړ شو. ملګرو که غواړئ چې نورې ویډیوګانې هم ووینئ نو راشئ قدرت افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل نښانه هم روښانه کړئ تر څو د نورو نویو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ.